یو لسی د الله په نامه راکړي ډېر غریب ما یو لسی ځوانان د ښایستو د مزدوره یو لسی راکړه انډیواله زه دغی تېرېږي د الله په رضا ښه فکر کوې او فکر کومه ښه یاره ما سره خو روپۍ نشته یاره بنګلې مې هم دي ګاډیانې مې هم دي ډېر غټ جایداد مې دی بیخي غټ جایداد مې دی خو روپۍ نه لرم ډېر غریب یم یاره بیخي بې انتیا چې نه یم دا د میاشتې سیدی یو 2-3 کروړ روپۍ ګټمه خو پیسې نشته راسره خرچې ډېرې دي یاره اوس زه څه وکړم په جیب کې یوه روپۍ هم نشته راسره نو دا دونه پیسې ته څه به کوې چې 2-3 کروړ روپۍ د میاشتې ګټې ستا په جیب کې یوه روپۍ نشته دا په جیب کې ولې نه ګرځی په جیب کې خو ما څه درته ویلې هغه برته راسم سامانونه پر راوړم دغه د خرچې زیاتې دي یاره نو خرچې دغو نه خو یو څه په جیب کې ګرځوه یو غریب په لاس درسي پر لاره درسي یا یو مسکین پر لاره درسي یا میلمه په در پیښ شي دغو نه خو باید ته په جیب کې وګرځه یاره دا ستا د سرمایې څه پیدا یا چې میلمه را پیښ شي بیا په بازار کې زه له دوکاندارانو څه پور اخلم نه دی ولاړ سم له دوکاندارانو څه پور راواخلم هغو ته بیا په 2-3 کاله باندې بیا ورکړم نه دی اوس ته په جیب کې وګوره یو لسی تس که یاره دغی خالي مه تېرېږه بیخي بد کار دی یاره لسی خو نشته راسره ښه ته دا راته ووایه ته د میاشتې 100 روپۍ ګټې یاره ته څه بلای ویاست یاره فکرجن لا نه دی درڅه خلاص د میاشتې 100 روپۍ ګټې کار څو ګټم ستا څه کار دی ولاړ شه ځه یا خو نو ګوره حال درڅه کومه ښه د ورځې راته ووایه د ورځې 100 روپۍ ګټې یاره زه ګر سره د ورځې کار څو ګټم یاره ورځه سرمایداره سړی ستا په فکرجن کې هم سوچ باندې یاره ورځه ولاړ شه ټیم مه پاسوه ځه ولاړ یاره ته خو اوس دا راته ووایه ته نو ګوره زه پوښتنه درڅه کوم د ورځې 100 روپۍ جوړه یې شکر دی الحمدلله الله دې نشي ناراضه د ورځې 2,500 شي 3,000 شي داسې کله چې ښه ګراک وچلېږي بیا 15,000 ته هم رسېږي ښه 15,000 چې د ورځې شي نو د میاشتې 100 رالې 15,000 تقریبا ته وایه زه کالکولیټر راوکاږم تقریبا چې 3,000 یې کې د میاشتې 90,000 رالې 90,000 او دا 1,50,000 دغه خلکو نو روپۍ وګټې روپۍ نو ته یې وګټلې یاره ګټه نو په دغه شي کې ده یاره په کاروبار کې یوه ګټه نشته خالي ناست دی د ورځې 15,000 روپۍ ګټې د میاشتې 1,50,000 صحیح معنا ګټه ته یې وکړله په صحیح معنا ګټه ته یې وکړله یاره خو دونه څه بدنیتې خلک یاست یاره ای ګاډیانې ای بنګلو په دغه دې لا دغه نه دی سوی یاره ګاډیانو بنګلې خو مینت غواړي دا خو مینت نه غواړي یاره مینت غواړي به یې خدای در کړې ده وروره خیر و خیرات کې کوه یو څه لاندې یوسه بس د دې بعده زه هم فکر شروع کوم زه د مه کوه یاره ډېره وچه ولاړه ده یارانو 10 روپۍ راکړئ د الله پر نامه 10 روپۍ راکړئ یارانو 10 روپۍ راکړئ 10 روپۍ حاجي صاحب بد یې دا خلک به څه درته وایي بد یې سم خالي روپۍ وګټم یاره پورته شه دا زما دغه مه را خرابوه زما اسټاپ دې ګر را خراب کړه یاره دونه سرمایداره خلک هم راسي اوس دلته کښېني د غریب و دغه ته ای په خپلو باندې زړه نه دی ښه راسي دلته اوس په کرجنو باندې لا هغه د روزګار ودروي څه بلای ویاست یار 10 روپۍ راکړئ 10 روپۍ راکړئ دا 100 روپۍ زما د خوا در واخله ته ډېر غریبه وچ ولاړ یې او یاره ډېره وچه ولاړه دا 100 روپۍ در واخله که نه دا 200 روپۍ نورې پسې در واخله کور یې ودان کور